الله او د الله رسول رانه خفه نشي داسې طریقه ماته وښیه. نو واده کې بیا د الله حکم نه وي، په واده کې بیا د الله د رسول طریقه نه وي، هغې کې ته بیا وایي داسې مه کوه، یاره جي دا زما مجبوري ده، ما ته وایي دا یوه خادي ده، دا د رشته دارانو امر دی، دا د رشته دارانو وینا ده. عجیبه خبره دا ده چې د هرې خبرې دا طریقه په شریعت کې شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو سیز نه دی پاتې شوی. نو د واده به څنګه طریقه نه په شریعت کې؟ دا واده مونږ او تاسو ته د دین نه بار غوندې سیز ښکاري. مونږ وایو چې د دې د دین سره څه تعلق نشته. 1,24,000 کم و بیش پیغمبرانو ټولو ودونه کړي، ما سوا د یو پیغمبر نیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. وی مونږ رالیږلي دي پیغمبران او د ټولو بیبیانې وې ودونه وو. نو تا تپوس کړی چې مولي صاحب د واده سنت طریقه څنګه ده؟ نو ته داسې ولې نه کوي چې الله په تا خوشحالي راوستله، ته وایي رب العالمین تا زه خوشحاله کړمه، ما کور کې د خادي راوسته، نو زه به تا خوشحاله، زه به واده په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کو. نو هغې موقع کې رانه بیا د الله حکم یېري. مونځ خو پکې د چا په خیال کې نه راګرځي چې مونځ پیمال کېږي. غټ غټ حکمونه د الله پیمال شي، دا رانه یېري. نو بیا اکثر واده سمې نه کړي، نو ښځه خاوند بیا سم نه راځي، بیا وایي داسې مسله ده او داسې مسله ده. نو دا تپوس تا په وخت ولې نه کوو چې زه دا واده کوم چې په سنت طریقه یې وکړم. نو الله ته خوشحاله کړې او تا الله خفه کو، نو اوس په خوشحالي ونینې. نو هر حالت کې به د الله حکم او طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خوشحالي رالله، نو د شریعت نه به نه بار کېږي. که غم راغې نو د شریعت نه به نه بار کېږي. د الله حکم او طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان سه. یو څو خبرې داسې وې چې دې کې ټول انبیا شریک، یو په هغې کې مسواک دی، دې کې ټول انبیا شریک. یو حیا د ټولو انبیاو صفتو، بل عطر خوشبوئی، او بل النکاح نکاح، دا د تمام انبیاو سنتو، دا ټولو انبیاو سنتو نکاح کول. نو دا څومره لوی اهم د دین یو حکم دی، او مونږ او تاسو دې کې خپله مرضي وکړو، خپل اختیار وکړو، نو الله په مونږ خوشحالي راولي، مونږ رب العالمین خفه کو، نو د هغې نتیجه بیا غلطه راوځي. نو هر ټیم کې به د الله حکم طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به یاد ساتو. نو اطیعوا الله ورسوله، اطاعت کوئ د الله، تابعداري کوئ د الله او ورسوله او د رسول هغه دا مجاهدینو ته حکم دی چې په میدان جهاد کې م ولاړ یې، نو د الله حکم او طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم به یاد ساتئ. ولا تنازعوا، او په خپل منځ کې اختلاف مه کوئ، جګړې مه کوئ. دا اختلاف او جګړه ډیر ناکار سیز دی. په دې سره ډیر خیرونه او برکتونه اوچتیږي، ډیر خیرونه او برکتونه اوچتیږي په جګړه سره او په اختلاف سره. دا ډیر ناکار عمل دی. نو ولا تنازعوا، په خپل منځ کې اختلاف مه کوئ، په خپل منځ کې جګړې مه کوئ. مسلمانانو آپس کې مه جنګېږئ. که مسلمانان آپس کې وجنګېدل نو پتفشلو، الله وی کمزوري بشئ. نن مسلمان په مسلمان رانختی،